السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو واتساپ نن سبا ډیر خلک یعنی داسې کس بنوي چې هغه به واتساپ نه استعمالوي. خو تاسو ډیری وخت تاسو داسې ځکه وایي چې کله هم تاسو واتساپ استعمالوي نو تاسو سره خوا کې ډیر زیات کسان ناست وي، یعنی تاسو کراود کې واتساپ استعمالوي او تاسو دا نه غواړئ چې تاسو کوم واتساپ میسجونه دي هغه د بل څوک وګوري. یعنی چا سره چې تاسو واتساپ میسجونه کوي هغه به هایډ وي، تاسو ته به ښکاري خو بل کس تاسو خوا کې ناست کس هغه به ستاسو میسجونه نشي لیدلی. لکه ګورئ دوستانو څنګه دا ګورئ زما واتساپ دی دوستانو، تاسو دغلته یو شکل غونته ښکاري دا کارټون غونتې د مثال په طور ګورئ دوستانو زه دغسې یو کس سره میسجونه کوم نو ګورئ هغه میسج هایډ شو. وګورئ سلام چې دا هغه هایډ شو نو که چېرته زه نور میسجونه هم وکړم نو ګورئ هغه تاسو لاندې راوستی شي. ګورئ داسې یو پرده غوندې د پاسه پرې راځي داسې نو تاسو خپل میسجونه لیدلی شئ. نو ستاسو خوا کې ناست کس ته ستاسو دغه پورتني میسجونه هغه نه ښکاري. نو دوستانو دا وګورئ دې کې نور سیټینګونه هم شته، تاسو دلته برایټنس دې کمولی او زیاتولی شئ. دلته تاسو دا پرده هم بدلولی شئ چې کوم پرده پرې راشي دغه وګورئ ډېر زیات دی. ګورئ کومه پرده تاسو غواړئ چې دا ورباندې راشي دلته تاسو په دې اپلایډ باندې کلیک کړئ نو ګورئ همغه اپلای کېږي هلته نو ګورئ همغه به راځي. دا کېږي څنګه دوستانو؟ ډېر اسانه طریقه یې. د ډسکرپشن ته لاړ شئ دوستانو، دغه سیټینګونه مې تاسو وکړه. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پرو دی هغه لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن انسټال کړئ او ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې. چې کله هم تاسو انسټال کړ نو بس سمپل کار دی، اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ، صرف یو څه اجازه درنه غواړي هغه ورکړئ، اټومیټیکلی به تاسو ته دغه راشي، دغه پرده به تاسو ته راشي او په خوا کې به ورسره دغسې هغه نښه هم راځي. هغه به تاسو بیا چې کله هم تاسو غواړئ چې اپلای کړئ نو تاسو کولی شئ چې هغه بیا خپل موبایل باندې اپلای کړئ. لکه دغسې کارټون غوندې به تاسو موبایل ته راشي نو تاسو چې کله هم په دې باندې کلیک کړئ نو اټومیټیکلی به هغه پرده ستاسو د موبایل د پاسه راځي. نو دا یوازې د واتساپ دپاره نه، تاسو کولی شئ دا د میسنجر دپاره او د خپل د موبایل سکرین او نور شیزونو دپاره هم دغه یوز کولی شئ. نو دوستانو ډېر خوندور او ډېر زبردست ټریک دی. نو دوستانو یاد دي وي چې ډېری ملګري هغوی ډسکرپشن نه پېژني. دا کومې ویډیو چې تاسو ګورئ د دې په نوم باندې کلیک وکړئ، لاندې ډسکرپشن بیا تاسو ته راځي، هلته یو لینک پرو دی په هغې کلیک کړئ، دغه اپلیکیشن به تاسو ته پکې پیدا شي. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه وي حتمن یې سره لایک او د خپلو دوستانو سره یې حتمن شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد